سهار په خیر. اوس ټایم دی 5 بجې او 6 منټه. زه په رښتیا روان یم کار ته. هغه ځای به زه تاسو ټول ښیم. زه په یو هسپتال کې کار کوم. څومره کسان کار کوي. هغه هسپتال چې دی تقریبا په یورپ کې 2 نمبر غټ هسپتال دی. 12,000 ورکر هر ورځ پکې کار کوي او د ورځې 80,000 مریضان یې پکې. نو تقریبا 2 کیلومتره هسپتال دی. ټرین مې مس شو. تقریبا 1 منټ پاتې و. زه چې بل ټرین کوشم دا بل ته هغه ټرین چې دی 15 باندې کوزیږم او دلته چې دا 25 باندې راځي. خو دې په منځ کې بیا تقریبا 1 منټ لاره ده. نو ټرین نه پاتې شوم. کار باندې هم راباندې ناوخته شو. نو اوس به ګورو. بل ټرین ته انتظار یم. دلته درې ټرینونه راځي. 38 140 240. نو 240 ټرین چې دی 15 منټه پاتې دا بل 2 منټه. نو انشاءالله دوستانو کوشش کوو چې کار ته په ټیم ورسېږو. منټه ناوخته شو نو خبره نشته خو باید د نیمې ګنټې مخکې ورسېږو. ټرین نه پاتې شو صرف 1 منټ. یکشنبه هم د وخت راځي. نن چې دی 20 منټه 15 منټه لیټ راځي. ټرین نه کوشم 15 منټه لاره پیاده ده. تاسو کتلی شئ دوستانو ټایم. تاسو ټایم وتلی شئ. جی پی ایس کې تقریبا ماته پیاده لار چې ده 15 منټه ښیي او کار ته مې صرف 2 منټه پاتې دي. 15 منټه پورې به ناوخته کېږم. هېڅ خبره نه ده. نن دې ناوخته صحیح. دا 2 کالونه په ټیم ځو. دا یو ورځ یې پکې ناوخته صحیح. هسپتال دی چې نوم یې دی تاسو کولی شئ په ګوګل کې سرچ کړئ. AKH شارټ کټ کې نوم دی AKH هاسپټل الګیماینز کrankenhaus der Stadt Wien. دا چې د هسپتال مین انټرنس ده چې خلک مریضان یا کارګر په دې لاره نوځي. دا چې دی ایمرجنسي وارډ دی. تقریبا 8 چته دی ټوټل او په دې باندې اوس نور کار روانوي. مخکې پلان یې جوړ کړی دی. دا چې د مین انټرنس دی. دا 2 کیلومتره دی. څوک چې ته پرایویټ اپریشن کوي نو هغوی دپاره دلته ډېر زیات ایکسپینسیو دی. او دا چې ټیکسي پلیس دی دلته چې و مخکې کار نه و اوس یې کار شروع کړی دی. یو بل ځای ټیکسیانو دپاره یو غټ ځای جوړوي چې هغه کې مینیمم 40-50 ټیکسیان راشي. اخر هم د کار ځای ته راورسېدم. دا زما د کار ځای دی. دا چې مخکې و رسټورنټ و بیا د کورونا د وجې دا بند که. کوم مریضان چې غواړي تازه اکسیجن واخلي ځکه چې په هسپتال کې به ماسک ضرور اچوي. نو دا چې دی خلک کیني او هغه کوي. او دا چې دی زما بیا ځای دی. زما زه دلته خپل سامان ټول دلته ږدم. هغه نه بعد بیا زه په قهه کې کنټرول کوم. کیمرې یا داسې سیکیورټي ګریډونه چې دي هغه څه چک کوم. فاینلي کار نه خلاص شوم او د کور په طرف رښتیا خبرې ډېر زیات ستړی یم. کار ډېر زیات و. زمونږ تقریبا 4 کارګر نو راغلي. په موږ دوه باندې د 4 کسو کار و. کار ډېر زیات و. ورځ تېره شوه. ملګري مې زنګ راووایي چې د موږ کور مخکې دکان بند ده او هر څه درسره راواخله. هغه پسې زه بېرته تاو شوم. خیال مې کړی باران هم شروع دی. واپس پسې تاو شوم. لپاره مې سامان راواخیسته. هغه ډېره بده وي چې کور ته راورسېږي او ستړی مې او په دې کې ملګری درته کال وکړي چې بیرته واپس تاو سه یو څه راوړه. نو مجبور شوم بیرته تاو شوم. خوراک دپاره مې سامان راواخیسته. نو نن دپاره دوستانو دغه ولاګ و. انشاءالله تعالی هره ورځ به دا رقم ولاګ تاسو ته راځي. چینل تاسو ضرور سبسکرایب کړئ. سره کمنټ هم وکړئ چې ولاګ څنګه تاسو خوښ شو که نه. مننه دوستانو. الله په امان.